السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې چې په ټول ته روغ او جوړي. ملګرو په نن ویډیو کې درته کوم څنګه کولای شو واتساپ لارې د هر چا موقعیت معلوم کو. یعنې موږ په واتساپ کې څنګه کولای شو چاته موقعیت معلوم کړو. یعنې موږ یو مخاطب یو غواړو د هغه موقعیت د واتساپ لارې معلوم کو. بالکل موږ کولی شو اجازه ته کومه طریقه درښیم ان شاء الله سل ثبوت سره مکمل طریقه درښیم چې موږ به یو نفر ته میسج وکړو هغه نفر به مکمل موقعیت درته معلوم کړم. نو ملګرو ډېر اسان طریقه دی. ته فقط یو اپلیکیشن ته ضرورت ده. دغه اپلیکیشن د آی پی لوګر په نوم د اپلیکیشن ده. دغه لینک انشاءالله ډسکرپشن کې درته اچوم. له هغه ځای څخه د اپلیکیشن په ډېر اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ، استفاده ورڅخه کولی شئ. نور شي ته ضرورت نشته. نو ټول کار په ګوګل کې کېږي، نو هغه کې به کار وکړو. نو که چېرې مو ویډیو ته معلومات تمام اوسه هغه ویډیو خوښ نه ویډیو لایک کړئ، چینل هم سره سبسکرایب کړئ. راځئ چې په ویډیو باندې پیل وکړو. خانه ملګرو دې لپاره چا واتساپ کې موقعیت معلوم کړئ نو ډېر اسانه ده. لومړی به ملګرو موږ تاسو یو لینک جوړو. ښه داسې لینک جوړو، فقط په هغه لینک هغه نفر ته لیږو، فقط یو کلیک ورباندې وکړي د هغه ټول لایف لوکیشن به زموږ موبایل ته راشي. څه رقم هغه به جوړو ملګرو، لینک به جوړو. تاسو به ګوګل ته راخلاص کړئ، ګوګل کې به تاسو دلته ولیکئ هر شي لینک تاسو جوړوئ. یو جالب لینک به جوړوئ. مثلا زه خو ستاسو زده کړه لپاره یو ساده لینک جوړوم. مثلا زه دلته لیکم کرکټ میچ صحیح شو ملګرو. ما دا ولیکئ، زه دا سرچ کوم. بخښنه غواړم انټرنیټ یو څه ضعیف شو. ښه ملګرو دا د ګورم ما کرکټ میچ راواړو. مثلا په توګه زه په دغه یو باندې لینک باندې کلیک کوم او دغه لینک راکاپي کوم له دغه ځای نه. بیا مثلا په دغه ته ځم او دغه لینک راکاپي کوم. تاسو به داسې وکړئ، لینک به راکاپي کړئ. اوس مو کله چې ملګرو لینک راکاپي کړه، تاسو به یو کوچنی اپلیکیشن د آی پی لوګر په نوم دغه اپلیکیشن به تاسو را ډاونلوډ کړئ. دې لینک زه تاسو ډسکرپشن کې اچوم، له هغه ځای څخه هم تاسو را ډاونلوډ کولی شئ. بیا به تاسو ملګرو دلته په پلس نشان باندې کلیک وکړئ. کله مو پلس نشان وهلته لیکلی ایمیج یو آر ایل، نو ایمیج یو آر ایل باندې به کلیک وکړئ. دلته هماغه لینک چې تاسو کاپي کړی دی هماغه به دلته پیسټ کړئ. زه هماغه لینک پیسټ کوم. دې څخه وروسته ملګرو افیشنل کومنټ کې به تاسو یو داسې شی ورته ولیکئ، مثلا ورته ولیکئ په لاندې لینک کلیک وکړه او کرکټ لایف میچونه وګوره. تاسو به داسې یو څه شی ورته ولیکئ، مثلا توګه ستاسو خپله خوښه ده سر شی ولیکئ، خو داسې یو څه جالب شی به ورته ولیکئ. بیا لیکلي ګریډ، نو په دغه ګریډ اپشن باندې کلیک وکړئ. ګریډ باندې چې وخت ملګرو دلته به تاسو په دغه ځای باندې کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړو ملګرو دلته موږ ته دغه ځای باندې به تاسو ایچ ټي ټي پي سي ملګرو دغه دوهم اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو کله مو چې دا وهو ستاسو لینک ملګرو څنګه شو تیار شو. اوس په دغه لینک نه دغه ځای څخه راکاپي کړئ. سمه ده ملګرو. کله مو چې لینک راکاپي کړو اوس به راسئ تاسو دا په واتساپ کې یا مسنجر کې هر ځای کې ستاسو زړه وي هغه وخت یو چا ته ولګئ. زه خپل اعظم لومړني واتساپ څخه خپل دوهم واتساپ ته دا لینک لیږم او تاسو ته ثبوت سره ښیم. راځم واتساپ را خلاصوم، دغه ته لیږم. تر اوسه مې ولیږه او امتحان مې هم کار یې ورکړو. دا لینک ملګرو زه د جي کې ورته لیږم. لینک مې ورته ولیږه، ما ته پیام راغی. اوس راځم خپل دوهم واتساپ ته واتساپ را خلاصوم. ګورئ ملګرو دلته ما ته څنګه دا لینک راغلی ده. کله زه په دغه لینک باندې کلیک کوم، فقط باید لینک باندې چې کلیک وکړئ اته هېڅ خبر نشته ملګرو. اوس دا د ملګرو څنګه شو، لینک باندې کلیک وکړو، لینک را خلاص شو. اوس د جې نه ووځو. اوس راځو ملګرو نور زموږ هغه نفر سره کار نشته ده. اوس راځو د آی پی لوګر ته. کله چې آی پی لوګر مو را خلاص کړو دلته ورته وګورئ ملګرو هغه یو لینک باندې یو نفر کلیک کړی ده. سمه ده ملګرو. 10 بجې او 22 دقیقې صحیح شو ملګرو. تاسو کتلی چې 10 بجې 22 دقیقې اوس 10 بجې او 40 دقیقې دي. نو په دغه ځای باندې کلیک کوو. ګورئ ملګرو دلته موږ ته لیکلي دغه ملګرو دغه آی پي ادرس یې موږ راکاپي کوو. کله مو آی پي ادرس راکاپي کړه دا څنګه شو ملګرو راکاپي شو. اوس راځو ګوګل کروم ته. ګوګل را خلاصو. ګوګل کروم کې لیکو ملګرو دلته لیکو آی پي ټو لوکیشن. صحیح ده ملګرو. تاسو به ولیکئ آی پي ټو لوکیشن. نو دا به تاسو ولیکئ او دا به سرچ کوئ.
خو نه ملګرو کله مو چې په دغه تاسو ته راځي آی پي لوکیشن صحیح ده ملګرو آی پي ټو لوکیشن دغه باندې به تاسو یو کلیک وکړئ نو کله مو چې آی پي ټو لوکیشن ووهو لږ ورته انتظار کېږو دلته ملګرو لیکلي ټرای ډیمو نو ټرای ډیمو باندې کلیک کوو کله مو چې ټرای ډیمو ووهو لږ ورته انتظار کوو ملګرو ته موږ ته بله صفحه راځي دلته ملګرو څنګه ده دغه ځای کې به کلیک وکړو دلته دغه آی پي ادرس څنګه کوو ملګرو کلیر کوو دلته خپل آی پي ادرس کوم څه موږ کاپي کړی وو هغه څنګه کوو ملګرو پیسټ کوو کله مو څه پیسټ کوو ملګرو دلته لیکلي لوګ اپ نو په دغه لوګ اپ باندې کلیک کوو زما انټرنیټ لږ څه ضعیفه ده ملګرو ښه ملګرو دغه ده زموږ اوس دلته لږ ورته انتظار کېږي ملګرو دغه ده ملګرو زموږ کار وشو اوس لاندې راکښته کېږو لیکلي آی پي لوګ اپ ریزلټ موږ ته یې ریزلټ راووته دغه یې ملګرو آی پي ادرس ده دغه ملګرو کنټري افغانستان ریجن لوګر ده سیټي پل علم ده او دا کوډنایټ ده او دا هم ملګرو توګه ټول مکمل معلومات یې موږ ته په دغه ځای کې راوړي دا هم ملګرو موبایل کې ډېر ده چې MTN سیم کارت ده او د سره تېر سو چې کوم مهم معلومات هغه ټول موږ ته ملګرو دغه ځای کې راوړي اوس ملګرو دې لپاره چې هغه لایف لوکیشن معلوم کول ته به تاسو راسل ته لیکلي کوردینیټس اف سیټي صحیح ده ملګرو دغه ځای کې نو په دغه ځای کې به دغه لومړنی چې کوم ده دغه به موږ راکاپي کړو صحیح ده ملګرو مثلا نور خو مکمل معلومات موږ ته راواوښتل ورته وګورو ملګرو په دا به تاسو لومړی راکاپي کوئ دا مو کاپي ګورو ملګرو آی پي ادرس چې دا ده کنټري افغانستان د ریجن لوګر د سیټي پل علم د ملګرو کوډینیټ چې دا ده نور هر شی معلومات موږ ته راواوښتو اوس که غواړئ چې تاسې لایف لوکیشن معلوم کړئ نو هغې لپاره به تاسو راشئ ملګرو څنګه سو ګوګل میپ ته ګوګل میپ به راخلاص کړئ ګوګل میپ به راخلاص کړئ سرچ کې به هماغه آی پي کوم کوډینیټ چې موږ راکاپي کړی ملګرو هغه به دلته موږ پکې پیسټ کړو بښنه غواړم هماغه کوډینیټس موږ دلته پیسټ کوو او لږ ورته انتظار کېږو ملګرو هغه لایف لوکیشن موږ ته دغه ځای کې راوړي دا درته وګورو ملګرو موږ ته څنګه سو مکمل لایف لوکیشن د هغه راواوښتو نو په هماغه دغه طریقه تاسې کولی شئ د هغه هر چا موقعیت د واتساپ له لارې مکمل معلوم کړو ته وګوره ملګرو پل علم څنګه راواوښتو موږ ته همدغه د لوګر امنیې قومنداني سوه نو همدغه طریقه کې تاسو کولی شئ د هر چا لایف لوکیشن د واتساپ له لارې څنګه کې ملګرو معلوم کړو ته وګوره ملګرو لایف لوکیشن موږ ته راواوښتو چې دا نفر چېرته موقعیت لري بورګ کلي کې موقعیت لري دا د ملګرو د بورګ لیسه ده او دغه څنګه سو مکمل لایف لوکیشن د حتی هغه کور هم تاسو ته راښیي چې لږ انټرنیټ مو تیز وي چې دا په کوم ځای کې موقعیت لري او چېرته اوسیږي نو په همدغه طریقه تاسو کولی شئ د هر چا واتساپ لایف هر چا د واتساپ لارې د هر چا ملګرو موقعیت معلوم کړئ